وای چې دا زموږ زامن دي هغې موږ له داسې مینه راکړې وه چې مطلب هغه دغه نه بهر ده ویلو نه بهر ده موږ ته چرې داسې مطلب محسوس شوي نه دي چې موږ د دې کور مطلب جینکې وو موږ ته داسې لګېده چې موږ د دې کور زامن وو زما پلار الله پاک دی وبخي ماسټر شمشیر علي بیا زما نیکه مطلب چې زما پلار به خبرې کولې چې زما نیکه څومره په سخته کې ټایم تیر کړی و ای به دا مزدورۍ کولې او ای به مطلب دا دغه کوله بیا زه وایم دا زما د نیکه کمال چې دا خپل بچي مطلب د تعلیم ته واچول او دومره لکه راوچت کړل بیا زما پلار او زما تره زما پلار ماسټر شمشیر علي زما تره همایون همدرد چې هغې خپل ای کې دومره خپل ځای او چې هغې خپل ځان مطلب دې مقام ته ورسولو زما پلار د الله پاک وبخي به خبرې کولې چې مونږ به تلو رسالپور ته او مونږ به هلته مزدورۍ کولې مونږ به دا ټاټکي وچتول اور مطلب مونږ به دا کول لګیا به اور بیا زما پلار مطلب دا تره مې یادوي چې دی به سبق ته ناست و نو ما به ورته وي چې لکه دی به تاسو سبق نه راپاسوئ که ژرندې لا اوړه وړلي یا به زه وړمه که بهر نه سودا روړلي که غم ښه دی یا به زه کومه خو زما دا روډ ناست دی دی دننه ناست دی سبق وي دی مور ته به یې وي پلار ته به یې وي چې دی به تاسو نه راپاسوئ مطلب هغه رونو کې دواړو یو بل دومره سپورټ کول دومره به یو بل سپورټ کول چې مطلب هغه د هغه پلرز جوړ شو چې یو بل یې مطلب اوچت کړل په دې دغه باندې بل زما تره سره کم یادونه دي زه چې هغه تاسو سره شیر کم خو هغه یادونه دپاره دا ټایم ډېر زیات کم دی ډېر زیات کم دی زه مختصر تاسو ته وایم چې مطلب چې کله به کاجي راغلو کور ته کاجي مونږ خپل تره ته وایو مطلب همایون همدرد ته چې ای به کله کور ته راغلل نو تاسو به لیدلي د کاجي ویښته ډېر ښکلي وو ډېر زیات تور و ډېر سلکي به وو خو ږیره سپینه شوې وه ویښته هغه شانتې تور و نو ما له به ډېر زیات خوند راکولو چې ما به کاجي له مالش کولو اور چې کله هم به راغلو نو ما به کاجي له په سر کې مالش وکړو نو سم به خوشحاله نو ما ته به یې ویل چې کله هم ته ما له مالش کړي نو ما ته لږ چې زما ویښته نور هم ښکلي کېږي راوغو ما به له په پښو زور کولو اور دومره زه وایم واقعي تاسو مطلب سر خبرو کړه چې هغه فرشته و هغه واقعي فرشته و مطلب هغې نه مونږ چېرته څه سخته خبره څه غوسه نه ده اورېدلې مطلب مشران هسې خامخا ماشومان روانې کوي څه نه څه سخته لهجه کې یا څه غوسه ورته وکړي خو نه بلکل مونږ داسې څه اورېدلي نو مطلب عجزه او ډېر بل شانته انسان او الله پاک دی وبخي د بخښلو دی اوس مونږ سره یادونه پاتې دي او زموږ په زړونو کې جمدې دي او د ستاسو دی ټول چې مطلب تاسو له داسې پروګرام کوئ تاسو په دې ژوندۍ ساتلی دی او هغه به چرې مطلب تللی دی خو زموږ نه تللی نه دی زموږ زړونو کې اوس هم دی ما تاسو ته وویل چې لکه مطلب هغې مونږ بالکل د زامنو په شانتې ټریټ کړو نو زه بیسیکلی ما اول نه سبق ویل زه فیصل آباد ته لاړم مطلب یو لور لرې لیږل دا زموږ پښتنو معاشره کې تاسو ټول ته پته ده لکه لور دومره لرې لیږل بیا یوازې بیا داسې مطلب لرې لیږل دا مونږ ته ډېر یو دغه ښکاري خو زه اول نه زما پلار بیا زما دا تره دی مونږ له دومره مطلب سپورټ راکو زه یې ولیږلم اول نه ما فیصل آباد کې 2 کاله تیر کړه یونیورسټي اف اګریکلچر فیصل آباد کې تاسو نوم اورېدلي ما هلته کې 2 کاله تیر کړ بیا زه لاړم سکر ته آی بي اے سکر ته بیا هلته کې ما 2 کاله تیر کړل دا زما مطلب د ډیګري ریکوایرمنټس وو ما بي بي اے کوله دا 2 یونیورسټیز مطلب دې کې راتلل چې یونیورسټي اف اګریکلچر فیصل آباد بیا آی بي اے سکر نه مطلب ما دا سبق ویل نو بیا هلته 2 کاله ما تیر کړل بیا داسې زموږ د ډیګري ریکوایرمنټس داسې وو چې مونږ به وزټس کول زه مطلب مونږ به ډفرنٹ وزټس کول چې مونږ به تلو مطلب منډیز ته به تلو داسې چېرته ایگزیبیشنز به وو هلته به تلو لاهور ته ساهیوال وهاړي ملتان اور هیرپور وغیرہ شو مطلب چې څومره د پنجاب څومره ښارونه دي څومره د سند ښارونه دي نو په هغې کې به مونږ ګرځېدلو نو دا مطلب تاسو به اورئ دا به تاسو ته ډېر عجیبه لګي چې یو جینۍ بیا مطلب پښتنه بیا داسې خیش کو هغه ټیم مطلب دومره بیکورډ و مونږ به ورته ووایو اوس ماشاءالله ډېر ډیولپ ده ډېره زیاته ډیولپ ده هغه ټایم کې مینس دا ډېر به یو عجیبه لګېدل بیا ستاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې مطلب تاسو زه دومره راوغوستم او ما له مو مقرره کړه چې زه د ای په هکله خبرې وکړم بس یو به زه تاسو ته شعر د کاجي مې نور خو مونږ ته مطلب دغه نشته
ځکه چې موږ د دې فیلډ نه ډېر لرې وو زما بالکل چونکې ډېر اپوزیټ دی خو لکه بیا هم زه د دې تره یو شعر دی چې هغه ټول مطلب د هغه دپاره به زه ویل غواړم اوس خو چې هغه کلي کې نشته دی اوس خو چې هغه کلي کې نشته دی خدای ګو هیڅ مزه کلي کې نشته دی اور والله داسې ده ما غوندې پاگل پکې بدنام نوي ما غوندې پاگل پکې بدنام نوي داسې یو کوڅه کلي کې نشته دی ښکلی هسې ډېر دی رهنما خو ښکلی هسې ډېر دی رهنما خو ستا غوندې ښایسته کلي کې نشته دی اوس د تش یادونه راته پاتې دي کاجي دپاره اوس د تش یادونه راته پاتې دي نور اسره کلي کې نشته دی لا خو د پښتون د ځوان خبرې دي لا خو د پښتون د ځوان خبرې دي چاوي چې حجره کلي کې نشته دی ډېره مننه